بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، دا ویډیو مې وکتله، مهال چې یو لنډه تبصره مې ورسره وکړم او بیا یې در سره شریکه کړم. د تیر څو اونۍ په افغانستان باندې خدای پاک خپل یو الهي غضب را نازل کړی د خوارجو د 20مې پیړۍ د خوارجو په شکل باندې. البته خوارجو بهتري په دغه طبقه باندې دا وه چې د خوارجو نیتونه پاک وو او د خپل نیت په اساس باندې، اسلامي فکر په اساس باندې که څه هم غلط فکر وو روان ول. د دغو خلکو د خوارجو تفاوت دا ده چې دوی افکار د خوارجو کاروي، لیکن د دوی اصلي ماهیت چې دی هغه استخباراتي دی او د نورو د لاس آله دی. یوازې د خوارجو افکار د دې لپاره کاروي چې دوی د هغې په مټ باندې خلک ووژني او خلک دربدره کړي. د دغې طبقې ډېر مسخره امیزه او ډېر فاجعه امیزه اړخونه دي او په ټولو اړخونو باندې په 1 2 3 4 بحثونو کې غږېدل ناممکن دي. خو یو عمده اړخ د دوی د مسخره والي دا ده چې دوی د جاهل، مطلق جاهل وګړي د ټولنې هغه تر ټولو لاندې وګړي سر ته راوستي دي او هغو ته یې د ملک د 38 میلیونه انسانانو واګې سپارلي دي. د دغسې مقرریو، د دغسې تحمیلېدنو یوه نمونه دغه هم ده چې په دې ویډیو کې تاسې ګورئ. د کوټې یو نانوای د افغانستان د 7 میلیونیز ښار د یو داسې ریاست، د یو داسې مدیریت په راس کې چې هغه په نورو ملکونو کې نهایي اساسي مسایل له هغه سکتور سره اصلا تړلي دي. د کابل د ترافیکو مدیر د کوټې نانوای. دا اوس نو تاسو په دین باندې دا خبره توجیه کوئ، که یې په عقل توجیه کوئ، که یې په کوم بل منطق باندې توجیه کولی شئ. څنګه داسې یو حساسه مسله چې په هغې پورې د یو ملک ټول امنیت تړلی دی، ځکه د وسایطو په واسطه باندې، د ترانسپورت په واسطه باندې قاچاق کیږي، قتلونه کیږي، خپله ترانسپورت سکتور د نه تنظیمېدلو په نتیجه کې ټکرونه او آفتونه رامنځته کیږي، وخت د خلکو د ترانسپورت د منیجمنت له لارې منیج کیږي، تجارت او کاروبار له دې لارې منیج کیږي. اوس نو په دغو خبرو باندې ته یو نانوای په یوه او هغه ته د یو ملک د ترافیکو د سکتور واګې سپاره، دا یو خطرناک حالت دی. کاشکې دغه مشکل یوازې په یو نانوای او په 1 2 3 مقرریانو پورې منحصر وای. موږ تاسې خبر یو داسې یوه ډله په افغانستان باندې حاکمه سوې ده چې د هغې له 2 کالو راهیسته مشر ورک دی. نه یوازې داسې ورک دی، په پردي ملک کې ورک دی. معلومه نه ده چې د چېرته اعصاب یې خراب سوي دي، کوم خواته یې مخه کړې ده، چا اختطاف کړی دی، د شپې په خوب کې ولاړېدو همداسې وتلی دی، هېڅ کومه پېښه ورسوې ده. د عمر د کهولت له امله بېرته لاره نه سوی پیدا کولی، پسې ورک سوی دی. هر څه چې ورسوي خو امیرالمؤمنین ورک ده او دلته یو مملکت د ده په نامه، د ده په فرمان باندې چلیږي. دی خپله ورک ده، دی خپله د مهاجرو په کیمپونو کې د یو بل هېواد ورک ده. دغسې یو حالت دی. معاون یې ورک ده، یوه اونۍ ورک ده. خلک اوازې یې ګډې دي، څوک وایي وژل سوی، څوک وایي دا ده، څوک هغه ده. یوه اونۍ وروسته یې له یو بل لرې ولایته سر راخیږي، یعنې دی په کابل کې ورک ده، له کابله ورک ده. یوه اونۍ وروسته یې له کندهاره سر راوځي او هلته وایي چې زه خو دا دومره موده ولاړ په لاره وم، له کابله کندهار ته په لاره وم، نو په دغه خاطر باندې زه ورک وم. د قطر له سفیر سره مجلس و، ته هلته ولې پکې ونه لیدل شوې؟ ولا زه خو نه وم خبر، چا نه وم خبر کړی. د هېواد دوم سړی دی، د یو بل هېواد سره یې مجلس دی او دی بیچاره خبر نه دی. ناست دی، یو ډېر ساده پیغام، فقط دوغومره ویل غواړي چې زه ژوندی یم او چا نه یم وژلی. زه ملا برادر خان چې په دې نامه بل انسان نسته په افغانستان کې، زه ژوندی یم. د دغې خبرې د ویلو لپاره دی په کاغذ لیکل سوي شي ته ضرورت لري او د کاغذ له مخې وایي.
دغسې مرموز حالت دی چې دی چې کله دغه وینا کوي خوله یې وچه وچه کېږي، اوسې معلومېږي چې تر کوم فشار لاندې دی، ښایي تر تهدید لاندې دی. په سر یې یو کس ولاړ دی له ټوپک سره. موږ ته اوس دغه سړی موږ ته د امن اطمینان راکوي چې دا دی په خپله په سر یې ټوپک سړی ولاړ ده، خوله یې وچه وچه کېږي، یوه هفته ورک و، یوه هفته وروسته پیدا سوی ده او یوه ویډیو ځینې ډکېږي. دغه سړی موږ ته اطمینان راکوي چې په افغانستان کې امنیت ده. نو چې د تا دغه حالات یې، نو زه څه رقم امن احساس کوم چې تا امیرالمؤمنین په کډو ورک یي، په کلو په کمپونو کې ورک یي او تا ته یې درک نه یي. د تا د تحصیلاتو وزیر وایي چې ما په عمر خبرې نه دي ورسره کړي، ما کله لیدلی نه دی، په تلیفون نه یم ورسره غږېدلی. او د تا ویاند وایي چې موږ کار کوو چې د ده په تلیفون باندې د ویډیو واخلو، په دې باندې کار روان ده او انشاءالله تعالی که خدای کول ویډیو به راوځي په دغومره احتمالي او غیر متیقن حالت باندې. دا د یو ملک د برخلیک وضعیت دی، د یو هیواد برخلیک په دغسې ملنګانو پورې تړل سوی، په دغسې بې نسبو، په دغسې بې هویته، په دغسې مرموزې ډلې پورې تړل سوی دی. او دا هم په داسې حال کې چې دا هیواد په دې ریجن کې د ښامارانو په منځ کې یوه مرغۍ ده، د ښامارانو د لیوانو په منځ کې یو څه به وایم، خپل ملت ته سړی داسې هغه مثال هم نشي پیدا کولی چې اوس په هر رقم چې دا مسله تعبیروي بیرته سړی پکې خوږېږي. موږ د 15,000 کلن ملتوالي دعوه کړې ده، د خپلې دعوې سره څه وکړو، د موږ د خپلو نااهله خلکو، د موږ د خپلو نااهله ملایانو له لاسه هغه څوک چې ځانونه هم د همدې ملت استازي بولي، بیا د دې ملت هر دښمن په دې ملت پورې خندوي او د دې ملت هر دوست په دې ملت پورې ځړوي. دغه یوه ویډیو مې په چاره ولېږله، البته دغسې په زرګونو نمونې دي، تاسې یې ګورئ. یو همجیت ورته وایي، یو وحشت، یو دغسې حالت چې کیدای شي انساني ټولنو که هم لیدلی وي. په انساني ټولنو کې ښایي د هېڅ ټولنه خدای دونه نه یې بدبخته کړې چې برخلیک یې د دغسې خلکو لاس ته پرېوځي چې هغوی له یو طرفه خو دومره مرموز وي، له بل طرفه دومره جاهل یې چې د وټساپ پیغام دی له کاغذه ثبتوي، له بل طرفه دومره ظالم او وحشي یې چې د انسانانو غوښې په امبورش کوي، انسانان شکنجه کول، د انسانانو سرونه پرې کول، یو ټولنه شکنجه کول، د یوې ټولنې هستي ونیسي د خپل یو ګونګ هدف لپاره په لږ وخت کې دغسې په داو لګول، دا هېڅ ورته ښکارېږي. له بل طرفه دومره بې رحمه وي او له بل طرفه بیا دومره په یو مکتبي جهالت معتقد وي چې ځان تر هر چا هوښیار ورته ښکارېږي او تر هر چا د خدای مختار ورته ښکارېږي. همغه د په یهودانو پورې موږ خندلي دي چې وایي دوی ځان ته شعب الله المختار ویل. یهودو ښایي هېڅ وخت په نورو انسانانو دومره سپکاوی د نورو انسانانو نه یې کړی، د نورو خو څه کوي، د خپلو اهل دینو، د خپلو همجنسو او د خپلو هم مذهبو په دغسې بلاو اوښتي وي. دا ویډیو وګورئ، دا یو نانوای دی او راغلی دلته د 7 میلیوني ښار د ترافیکو مدیریت ورته سپارل کېږي. دلته شریعت څه شریعت خو وایي چې خدای تاسو ته امر کوي چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ستاسو امانتونه اهل ته وسپارئ. د قیامت یوه علامه دا ده، د خدای پاک چې یو قوم ته په غضب کېږي وایي جاهلان پرې باندې مسلطوي. شریعت چېرته دی دلته؟ یو څوک چې په یو سمت داسې یو سمت کې راځي، په داسې یو وظیفه باندې راځي چې د هغه له غفلته، د هغه له ناپوهۍ هره ورځ د انسانانو ژوند ته خطر پېښېدای شي. د ترافیکو ریاست دی مسلمانه، هره ورځ په دې ملکونو کې بې شمېره حوادث کېږي او دا حوادث بغیر دې نه چې یو قانون یې مخنیوی وکړي او یو ښه اداره یې مخنیوی وکړي، د دې حوادثو مخه نشي نیول کېدی. او د ښې ادارې لپاره نانوای راوله، د ترافیک په ځای مقرر کړه. ما مخکې مو وویل د ترافیکو کار چې دی یوازې دا نه ده چې شپیلکي ووایي په سړک باندې ودرېږي، دغه سړي ته ښایي د ترافیک همدا وظیفه ښکاره شوې. ترافیک د یو ملک
له امنیت سره ترافیکي سیستم ارتباط لري، د یو ملک له تجارت سره ترافیکي سیستم ارتباط لري، د یو ملک د وخت له تنظیم سره د څه رقم خلک د خلکو وخت وسپمیږي له دې سره ترافیکو سیستم ارتباط لري، د یو ملک له د ژوند له محیط سره، چاپیریال سره، له پولوشن سره، د غږ له پولوشن سره، د بوی او د هوا له پولوشن سره د ترافیکو سیستم ارتباط لري. لنډه دا چې په دې ملک باندې خدایي عذاب را نازل شوی دی او ټول به په ګډه دعا کوو چې دا عذاب له موږ واخلي. البته په دعا ونه کېږي، خدای پاک په قرآن کریم کې په موږ غاړه خلاصه سوې ده، موږ ته ویل سوي دي چې خدای پاک د یو قوم حالت تر هغو نه بدلوي څو خپل حالت په خپله بدل نه کړي بدل. حکم شاعر هم ویلي دي خدای هم نه بدلوي حال د هغو خلکو څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. تر هر څه له مخه ټولو تنورو والا ته، ټولو عزیزانو ته، ټولو قریبانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلامه کومه وعده چې موږ سره ډي سي صاحب کړې وله او یا انډسټریز ډپارټمنټ کړې وله چې تاسو تجزیه وکوئ، که چیرې د تاسو حق ثابت سو موږ به تاسو ته خپل حق درکوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه له مخه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تحفه درته وړاندې کوو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور خو آل تندور اسوسیشن چې کومه رهبري ده دا نوي مطلب هلې ځلې وي دا خپل مرام ته رسېدلي. علی رسوله الکریم. اما بعد، الحمدلله د خوشحالۍ مقام داسې په داسې یو مجلس کې سره راټول سوي یو چې هغه مخکتنه د دې نوې نښنامې ده، مبارکي د نوي یونین ته وایم، بلکې ټولو تنورو والا ته یې وایم. الحمدلله بیا په دې باندې ویاړو، فخر په دې کوو. ټولو تنورو والا چې مې دا غوښتنه ده چې اطمینان درکوم، الحمدلله دا به داسې نښنامه نه وي لکه د تیر په څیر چې نښنامه به مجسټریټ ته ورښکاره کړله، اول به یې نښنامه چیرې کړله او بیا به یې ویل چې 320 ګرامه وزن را پوره کړه او چې هغه بیا پوره نه سو زیات هغه مخکې کاروایي خو بیا تاسو ته ټولو ته معلومه وله. او د دغه نښنامې چې کومه محتوا ده بیا اطمینان ټولو نانوایانو ته ورکوم چې الحمدلله چې په ټول پوره ده. طلب قادتنا في إمارة أفغانستان الإسلامية بأن نكون على علاقة طيبة وسلوك جيد مع الشرطة، فنحن سندافع عنهم عند أي إساءة إليهم ونبقى